English language program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسان انگلیسی اوریا. سلامونه و نیکی هیله درنه و قدرمن هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن هیوادوالو له څه مودې وروسته زه یو ځل بیا عارف اوریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو نن به در سره د 10 میوو نومونه شریکوم. هر یو به په جمله کې استعمالوو ترڅو په تلفظ باندې ښه پوه شو، په معنا باندې پوه شو او په جملو کې څنګه موږ تاسو استعمالولی شو، په دې باندې به زموږ درس وینن دوستانو. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم که جور و سر حال باشین. بعد از یک مدتی که ما کمک مریض بودم، باز هم من عارف اوریا در خدمت شما عزیزان حاضر هستم. امروز همراهتان 10 نام یا 10 اسم میوه ها را همراهتان شریک میکنم که با جملات و باید یاد بگیریم که چه قسم ما شما میتونیم که به یک مغازه وقتی میریم نام میوه ها را بفهمیم و چه قسم میتونیم که پرسان کنیم. او را خود درس قبلا خوانده بودیم، حالا دربارش گپ میزنیم که کدام میوه ها را به نام چی یاد میکنن. 10 میوه را همراهتان شریک میسازم. اول ما کلمات را میگم، شما تکرار میکنین، اول خوب تلفظش یاد میگیریم، معنایش یاد میگیریم، بعدا در جملات همچنان استفاده میکنیم. دوستانو کچیرته زما د یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو هیله ده چې د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ. دوستان عزیز اگر چینل یوتیوبی مرا سبسکرایب نکرده باشین لطفا سبسکرایب کنین و با دوستانتان نیز شریک کنین. پس بیاین که نام های میوه ها را یاد بگیریم. راضی دوستانو چې د 10 میوه نمونه یو ځای زده کړو. بیا هم سلامونه دوستانو زه هر یو لغت یا هر یو نوم د میوې اخلم، تاسو ما پسې تکراروئ، زه به معنا هم درته کوم ترڅو په تلفظ باندې ښه پوه شو. د هغې نه وروسته به بیا په جملو کې استعمالوم. دوستان عزیز ما هر اسم را 2-3 بار میگم، ترجمه میکنم، لطفا پشت ما تکرار کنین تا که خوب و تلفظ درستش یاد بگیرین. نو دوستانو د اول نه شروع کوو، نو ما پسې تکرار کړه. apple 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 مڼه یا سیب apple. دویم banana 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 کیله banana. grape 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 grape. انگور انگور. څلورم orange orange orange. دوستانو اکثر دا خلق اورنج تلفظ کوي، تلفظ اصلی تلفظ اورنج نه ده، دا باید موږ تاسو اورنج وایي. لکه الف زر پشان بدرید. دوستان عزیز اکثر دوستایی را اورنج تلفظ میکنه، اورنج نیستگ، ای orange هستگ. orange orange orange. نارنج. پینزم pears 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 pears. knock knock. دوستان ما پسی تکراروی. شپگم ششم strawberry 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 strawberry. زمکنی توت یا توت زمینی ما شما برش میگیم strawberry. زمکنی توت یا توت زمینی strawberry. watermelon 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 watermelon. دوستان ما پسی وای پشت من تکرار کنین دوستان عزیز. watermelon 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 watermelon. هندوانه هندوانه watermelon. اتم اتم. apricot 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 apricot. ما پسی وای دوستانو apricot
apricot. apricot څه شي ته وایي دوستانو؟ زردالو. زردالو ته څه وایي؟ apricot. که ډیر وي apricots او که یو وي apricot. apricots یعنی ډیر زردالو. apricot. نهم peach. 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 پیچ څه شي ته وایي دوستانو؟ پیچ وایي شفتالو ته. دوستان عزیز پیچ را میگن شفتالو. ما شما شفتالو میگیم، در انگلیسی برش میگه پیچ. 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 لسم او آخری pomegranate. 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 دا لږ سخته ده دوستانو، ما پسې صحیح تکرار که چې تلفظ مو صحیح زده شي. دوستان عزیز کمک سخت است، لطفا تکرار کنین که تلفظش درست یاد بگیرین. pomegranate. 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 انار. pomegranate چی تا وای دوستانو؟ انار تا وای. دوستان عزیز pomegranate چی را میگه؟ انار را میگه. وقتی یک مغازه شما میریم و میخوایم که انار بخریم و یا از کسی پرسان میکنیم که انار کجاست، باید نامش یاد داشته باشیم. pomegranate. 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 ډیر ښه، آفرین دوستانو. اوس به هر یو په جمله که منگا تاسو استعمالو. دوستان عزیز حال هر کدامش جداگانه در جمله استفاده میکنیم که ما شما چه قسم میتونیم که یک نام یا اسم یک میوه را در جمله چه قسم ما شما استفاده کنیم. نو دوستانو باید دا هم زده کړو چې هر یو منگا تاسو څنګه په جمله کې استعمالو. نو راځي چې په هر یو د اول نه بیرته شروع سو. اول اپل نه شروع کو، نو بیا هم دغه سي هر یو به په جمله کې استعمالو. مثلا اپل دوستانو، اپل به څنګه موږ تاسو په جمله کې استعمالو؟ مثلا زه غواړم چې یو تاته وایم یا چاته وایم چې زه غواړم چې 1 کیلو مڼې واخلم، نو دا په انګلیسی کې څنګه وایي دوستان عزیز؟ وقتی من میخوام برای دکاندار یا برای کسی ما بگم که من میخوام 1 کیلو سیب بخرم، چی قسم گفتم میتونیم؟ I want to buy a kilo of apples. I want to buy خریدن را میگه. buy اخستلو تو وای دوستانو. I want to buy a kilo of apples. I want to buy a kilo of apples. دوستانو دغه جملې چې زه جوړوم تاسو کولای شئ چې د اپلز په ځای باندې بیا د یو بلې میوې نوم هم واخلئ، خو اصلا مهمه دا ده چې جمله به څنګه موږ تاسو وایي. دوستان عزیز وقتی که من جمله را جور میکنم شما میتونید بجای اپلز مثلا باز اورنج بگوین یا یک اسم دیگه میوه را درش استفاده کنید، ولی مقصد ما شما عزیز است که چی قسم ما میتونیم که یک جمله را جور کنیم. مثلا چی قسم میتونیم که بگیم که من میخوام 1 کیلو سیب بخرم، 1 کیلو کیله بخرم، 1 کیلو نارنج بخرم، 1 کیلو هر چیزی که باشه چی قسم ما میتونیم که استفاده کنیم. بجای اپلز شما میتونید نام یک میوه دیگر هم استفاده کنین. دوستان اون تاسو کولای شئ چې د مڼو په ځای باندې د یو بلې میوې نوم هم واخلئ، خو جمله به نور هم دا جمله ای. مثلا موږ تاسو ویل چې I want to buy a kilo of apples. I want to buy a kilo of apples. زه غواړم چې 1 کیلو مڼې واخلم. من میخوام که 1 کیلو سیب را بخرم. دویم بنانا. بنانا باید څنګه په جمله کې استعمالو؟ مثلا زه وایم چې رویا likes to eat bananas. رویا likes to eat bananas. یعنی د رویا د کیلو خوړل خوښیږي. رویا خوردن کیله را دوست دارد. رویا likes to eat bananas. این حال بجای bananas ما شما میتونیم که یک نام یک میوه دیگر استفاده کنیم. رویا likes to eat apples. رویا likes to eat apples یا رویا likes to eat bananas. هر کدامش ما شما میتونیم استفاده کنیم. په همدې ډول دوستانو موږ تاسو ویلی شو که د یو چا بله میوه خوښیږي نو وایي چې رویا likes to eat apples. د بنانس په ځای باندې مڼې ورته استفاده کو. مقصد موږ تاسو د جملې نه ده چې جمله څنګه موږ تاسو استعمالوو. دریم grape یو انګور ته وایي، grapes ډیرو انګورو ته وایي grapes.
مثلا یو دکان ته موږ تاسو زو دکاندار نه موږ پوښتنه کوو چې دا د انګورو قیمت څو ده یا د انګور په څو دي نو څه قسم به کم ډول باندې موږ تاسو ویل شو یا دا پوښتنه کول شو. دوستان عزیز مثلا ما شما در یک مغازه میریم و از دکاندار میخوایم که پرسان کنیم که قیمت انگور چند است، چی قسم ما میتونیم که او را بگیم. مثلا گریپ در جمله استفاده میکنیم، یک نفر ما شما میگیم که how much are the grapes. How much are the grapes. How much are the grapes. انگور پچو دی یا قیمت انگور چند است یا انگور به چند است. اوس دلته دوستانو د گریپس په ځای باندې تاسو اپلز هم استعمالولی شئ، تاسو بنانز هم استعمالولی شئ. how much are the bananas. how much are the apples. په همدې ډول په هر جمله کې تاسو صرف د میوې نوم بدلولی شئ، نور جمله به همدا وي، خو مقصد موږ تاسو څه ده how much are the grapes. انګور په څو دي، د یو څه شي قیمت موږ تاسو غواړو چې پوښتنه وکړو، نو که ووایو چې کیلې په څو دي نو بیا وایو چې how much are the bananas. how much are the apples. مڼې په څو دي، کیلې په څو دي. نو چې کله د یو شي د قیمت پوښتنه کوو په دې شکل باندې how much are the grapes. انګور په څو دي. هغه بل کس راته وایي چې they are $5 a kilo. they are $5 a kilo. یعنی انگور $15 کیلو په $15 دی یا کیلوی $5 است. همین انگور که ما شما پرسان کردیم. اگر سه با پرسان کرده باشیم مورم قیمتش همین قسم برای ما شما میتونم بگوید. They are $5 a kilo. They are $5 a kilo. مثلا چانم پختنه وکړه how much are the grapes. انگور په څو دی. They are $5 a kilo. انگور په څو دی. $15 یک کیلو دی. انگور به چند است یا قیمت انگور چند است؟ نفر دو میگه که $5 کیلوی $5 است. به این شکل ما شما میتونیم که جمله جور کنیم. چلورم orange. 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 نارنج. یو دکاندار ته موږ تاسو ورزو او هغه نه پوښتنه کوو چې کولی شي چې ماته مثلا 1 کیلو نارنج راکړي. میریم پیش دکاندار و دکاندار میگیم که میتونم که من 1 کیلو برای من 1 کیلو نارنج بیتی. چی قسم در انگلیسی میگیم؟ ما برش میگیم که can you please give me a kilo of oranges. can you please give me a kilo of oranges. آیا تاسو کولی شئ چې 1 کیلو نارنجان را ته راکړئ؟ آیا شما میتوانید که 1 کیلو نارنج را برایم بدهید؟ نفر دو میگه yes sure. yes sure. بله چرا نه. هو ولی نه. yes sure. اوس بیا هم دوستانو تاسو کولی شئ چې د اورنجز په ځای باندې بنانس استعمال کړئ، د اورنجز په ځای باندې اپلز استعمال کړئ، د اورنجز په ځای باندې گریپس استعمال کړئ، چې هر یو تاسو ضرورت دی، د ضرورت مطابق تاسو کولی شئ چې هماغه نوم دلته استعمال کړئ. دوستان عزیز حالا شما میتونید که بجای اورنجز اپلز بگوین یا بجای اورنجز بناناز بگوین یا مثلا پیرز بگوین یا گریپس بگوین، هر کدامش که شما ضرورت دارین میتونین بگین. مثلا برش میگین can you please give me a kilo of oranges. can you please give me a kilo of oranges. آیا شما میتوانید که 1 کیلو نارنج را برایم بدهید؟ آیا تاسو کولی شئ چې 1 کیلو نارنج را ترا کړئ؟ بل کس وایي yes sure. yes sure. هو ولی نه. بله چرا نه. oranges. پنځم pears. pears. pears څه شي ته ویل دوستانو؟ ناک. pears چی را میگفتن؟ ناک. pears. مثلا په دې باندې موږ تاسو یو جمله جوړو اوس وایي چې these pears are very expensive. these pears are very expensive. دا ناک ډیر قیمت دی یا دا ناک ډیر ګران دی. این ناک ها بسیار قیمت است. چه قسم می جمله را میگیم؟ these pears are very expensive. دا ناک ډیر ګران دی، دا ناک ډیر قیمت دی. این ناک ها بسیار قیمت است. these pears are very expensive. اوس بیا هم تاسو کولی شئ د پیرز په ځای باندې
grapes استعمال کوي، apples استعمال کوي، bananas استعمال کوي، هر یو چې تاسو ضرورت وي. مثلا ویلی شي چې these grapes are very expensive, these bananas are very expensive, these apples are very expensive. نو په همدې ډول باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې داسې یوه جمله جوړ کړئ. دوستان عزیز به همین شکل شما میتونید که جمله را جور کنین. شپږم نمبر ته راځو strawberry. strawberry به اوس موږ تاسو څنګه په جمله کې استعمالوو دوستانو؟ حالا دوستان عزیز strawberry را چی قسم ما میتونیم در جمله استفاده کنیم؟ strawberry. I like strawberries. I like strawberries. strawberry یو ته وایي، strawberries ډیرو ته وایي. I like strawberries. strawberries چی ته وایي؟ ځمکني توت یا توت زمینی. strawberries. I like strawberries. زما ځمکني توت خوښیږي یا توت زمینی را من دوست دارم. I like strawberries. strawberries. One number. Watermelon. 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 هندوانه. هندوانه به څنګه موږ تاسو په جمله کې استعمالوو؟ مثلا وایي چې Rashad wants to buy a big watermelon. Rashad wants to buy a big watermelon. رشاد غواړي چې یو ستره یا غټه هندوانه واخلي. رشاد میخواهد که یک هندوانه بزرگ را بخرد. Rashad wants to buy a big watermelon. یا غټه. big چی ته وایي دوستانو؟ غټه، ستره. بزرگ چی میگه؟ big میگه. Rashad wants to buy a big watermelon. هیله ده دوستانو چې په دې باندې به هم پوه شوي یاستئ. نو راځو اتم نمبر میوې ته. اتم نمبر میوه زموږ تاسو څه شوه؟ apricots. apricots. apricots چی شي ته وایي؟ apricots چی را میگفتن دوستان عزیز؟ زردالو. زردالو ته چی وایي؟ apricots. 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 اوس apricots به په جمله کې څنګه استعمالوو دوستانو؟ I don't want to buy apricots today. I don't want to buy apricots today. زه نن نه غواړم چې زردالو واخلم. من امروز نمیخوام که زردالو را بخرم. ایره چی قسم شما میگیم؟ I don't want to buy apricots today. I don't want to buy apricots today. مثلا دو کسانی هسته خبرې کوي، میوې دي، مختلفې میوې دي، په دې کې ته بل کس ته وایي چې I don't want to buy apricots today. زه نن زردالو نه غواړم چې واخلم. من امروز نمیخوام که زردالو را بخرم. دو نفر هستین، در بین خود صحبت میکنین. مثلا این حال با جای زردالو شما میتونید که apples بگین. اگر نمیخوای که apples بخری میتونید I don't want to buy apples today. I don't want to buy bananas today. I don't want to buy grapes today. مقصد د جملې نه ده چې څنګه به په یو جمله کې وایي چې زه نه غواړم چې نن دغه میوه واخلم. مقصد ما از جمله است که وقتی که نمیخوای که یک نوع میوه را بخری میگی که I don't want to buy apricots today. I don't want to buy apricots today. زه نن نه غواړم چې زردالو واخلم. زردالو ته چی وایي؟ apricots. نهم نمبر ترازو دوستانو، نهم میوه چی شوه؟ peaches. 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 شفتالو. شفتالو. شفتالو با اوس په جمله کې څنګه استعمالوو دوستانو؟ حالا شفتالو را چی قسم در جمله ما شما میتونیم استفاده کنیم؟ میگیم که peaches are very healthy. peaches are very healthy. peaches are very healthy. peaches are very healthy. شفتالو دیر صحتمندی. شفتالو بسیار صحتمند هستند. برای صحت خوب است یعنی. peaches are very healthy. اوس د peaches په ځای باندې تاسو بله میوه هم استعمالولی شئ. bananas are very healthy. apples are very healthy. grapes are very healthy. په همدې ډول دوستانو تاسو کولی شئ چې په جملو کې هم استعمال کړئ. اوس راځو آخری ته. آخری کومه میوه دوستانو؟ لسم نمبر میوه کومه وه؟ pomegranate. pomegranate.
پومگرانیت چی شتوی چی را میگه دوستان عزیز؟ انار. پومگرانیت. اوس به دسی یو جمله پکې جوړو چې د موږ ټولو به خوښیږي. Afghanistan has the best pomegranates. Afghanistan has the best pomegranates. افغانستان تر ټولو ښه انار لري. افغانستان بهترین انار دارد. Afghanistan has the best pomegranates. Afghanistan has the best pomegranates. دوستانو دا د میوو نومونه په دې هیله چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاستئ. دې نه وروسته به بیا د سبزیجاتو بله ویډیو چې راځي انشاءالله هغه به په سبزیجاتو باندې وي چې د سبزیانو نومونه به هم زده کوو چې کله تاسو مغازې ته ځئ نو د میوو نومونه خو هم دلته زده کړي وي نو د سبزیانو نومونه به هم زده کوو تر څو چې وکولی شي چې د یو چا نه پوښتنه وکړي چې فلانه شی کوم ځای کې ده او یا کوم شی مو چې په کار وي د هغه نومونه هم زده کړئ. دوستان عزیز این بود ده اسم میوه ها که انشالله در ویدیو آینده برایتان باز ده اسمای سبزیجات هم رایتان شریک میکنم و به می شکل میگیم که به یک جا با هم تکرار میکنیم، ترجمه میکنیم و جملات را درش جور میکنیم تا که خوبتر و آسانتر شود برای شما و به زودی یاد بگیرین. بیا هم دوستانو لتاسو ټولو څخه هیله کوم چې په کامنټ کې راته د خپل د دلخوا چې کوم میوه ستاسو خوښیږي د همغه میوې په باره کې یوه جمله راته ولیکئ. دوستان عزیز لطفا در کامنت درباره میوه که دلخواه شماست هر میوه را که شما خوش دارین در کامنت بریم یک جمله از این جملات بریم بنویسین تا که ما بفهم که اسمای میوه را درست یاد گرفتین. بیا هم له ټولو دوستانو څخه مننه. دوستانو د زما د یوټیوب د چینل سبسکرپشن یا سبسکرایب مو هیر نشي نو هیله ده چې ویډیو له ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو زموږ ټول هیوادوال له دې څخه ګټه واخلي او د انګلیسي ژبه زده کړي. دوستان نهایت عزیز باز هم یادآوری میکنم که لطفا چینل یوتیوبی مرا سبسکرایب کنین و ویدیو را با دوستانتان شریک کنین تا که همه هموطنان ما ازش استفاده کنن و لسان انگلیسی را با هم یک جای یاد بگیریم. ډیر زیات مننه. تشکر از همه دوستای عزیز. ژوندی دی افغانستان. زنده باد افغانستان.